अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तासु ګورئ اباسین خبر. زیم شاهد جانزیب د خبرو سره ټکی د کورم په حالاتو کې برنۍ مداخلت نشي نظر انداز کېدلی. امیر حیدر خان هوتی د پیپل پارټي بلوچستان کابینې د اصولي کارکنو شاملولو فیصله. د خبرو تفصیل د کورم په حالاتو کې برنۍ مداخلت نشي نظر انداز کېدلی. امیر حیدر خان هوتی د کورم په حالاتو کې برنۍ لاس د پامه نشي غرزول کېدی. د عوامي نیشنل پارټۍ NP مشر او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د کورم په خرابو سکیورټي حالاتو باندې زور اندېښې اظهار کړی او ویلي دي چې دې علاقې په حالاتو کې بهرنی لاس د پامه نشي غرزول کېدی. هغه د میډیا سره خبرو کې ویل چې په کورم کې 2 میاشتو راهیسته سکیورټي حالات خراب دي. خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی تر اوسه پورې دې علاقې دورې زحمت نه دی کړی. امیر حیدر خان هوتی زیاته کړه چې په زمشو قبایلي علاقو کې د سکیورټي خراب حالاتو باندې د صوبایي حکومت ناهیلي باندې سخته نیوکه وکړه. هغه ویل چې د حکومت سنجیدګي هیڅ چیرته نه ښکارېږي او په اسلام آباد کې مذاکراتو په نوم یوازې سیاسي جوړه توړه روانه ده. هغه په مشروط مذاکراتو د کامیابۍ شک اظهار وکړو او ویل چې تحریک انصاف مشر عمران خان یا خو نواره واخلي یا د قانوني لارې انتخاب کول پکار دي. دواړو خواو کې د یوې لارې انتخاب ضروري دی. امیر حیدر خان هوتی زور وکړ قبایلي علاقو د حالاتو ښه کولو لپاره دي صوبایي حکومت سمدستي پر عملي اقدامات پورته کړي. د پیپل پارټي بلوچستان کابینې کې د اصولي کارکنانو شاملولو فیصله. د پاکستان پیپل پارټي بلوچستان تنظیمي کمیټې د چیرمین بلاول بټو زرداری د هدایاتو لاندې فیصله کړې ده چې صوبې کابینې کې یوازې هغه کسان شامل دي د پارټي بنیادي اصولونو او مشرانو د فیصلو ته پابند وي. دا فیصله په جالوان هاوس کراچۍ کې د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی نواب ثناء الله زري په مشرۍ تنظیمي کمیټې په غونډه کې وشوه. په دې غونډه کې د جنرال سیکرټري صابر بلوچ، صوبایي وزیر میر محمد صادق عمرانی، سینټر سردار عمر کورکیج، سید محمد اقبال شاه اور میرباز محمد کھیتران سمیت نورو کارکنان شرکت وکړل. په غونډه کې د صوبې په کچه د پارټي تنظیمول نورو موضوعاتو باندې خبرې وشوې. پارټي د 1 یونټ نه تر صوبې کچه پورې مضبوطولو لپاره عزم ظاهر شو. د چیرمین بلاول بټو زرداری د وزن مطابق د اصولي مخلصه کارکنانو د کابینې کې شاملولو فیصله وشوه. د عوامي قائد ذوالفقار علي بټو 3 سلوم یو پیدایش په مناسب د هغه ته خراج تحسین وړاندې شو. د کلنۍ کیک هم کټ کړو. په غونډه کې نواب ثناء الله زهري د تنظیمي کمیټې د غاړو په عزت کې زهرانه ورکړه. په داسې حال کې چې اراکینو هغه ته د عمرې د عبادت کولو مبارکي وړاندې کړه. د نورو مشورو لپاره د تنظیمي کمیټې بل غونډه په شروع په ورځ ترسره کیږي. داسې مزید خبرونو لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.